آنلاین فراډ خو ډېر زیات کېږي، خو نن سبا چې په واتساپ او په مسنجر کې کوم فراډ عام شوی دی، کوم فراډ روان دی، د خلکو سره چې کوم قسم دوکې کېږي، کوم قسم فراډ کېږي، د هغې نه ځان هم خبر کړئ او ځان ترې محفوظ کړئ. ډېرو ملګرو دې باره کې ما سره رابطه وکړه چې موږ سره داسې قسمه کار وشو، اوس موږ څه وکړو. نو تاسو ته هم وایم که تاسو واتساپ مسنجر ډېر زیات استعمالوئ، د خلکو سره پرې ګپ شپ لګوئ، ملګرو سره لګوئ، تاسو هم احتیاط وکړئ، ځان د دغه فراډ دغه سکیم نه وساتئ، ځکه د هر چا سره په موبایل کې خپل پرسنل ډیټا پرته وي. نو چې سبا لپاره تاسو سره فراډ وشي نو تاسو ته به غټې مسلې بیا جوړي. ګورئ که تاسو ته په واتساپ یا په مسنجر کې یو ناشنا کس لینک راولېږي نو په دغه لینک چېرته هم مه کلیک کوئ. یا تاسو له لالچ درکړي چې تاسو خامخا په دې لینک باندې کلیک کوئ، یعنې تاسو کلیک کولو ته مایله کوئ، نو بیا هم مه کلیک کوئ، ځکه هغه تاسو ته داسې خبرې وکړي یا تاسو ته ووایي چې ستاسو د کور والا تصویران په سوشل میډیا چا ورکړي دي، یا وایي چې ستا فلانې تصویر چا په سوشل میډیا ورکړی دی، یا دغه شانتې تاسو ته ووایي چې په دې لینک کلیک کړه تا ته به فري پیسې میلاو شي، یا تاسو ته بل څه لالچ درکړي او تاسو وایي چې په دې لینک کلیک کړه، نو تاسو به داسې په دې لینک باندې نه کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په غلطۍ سره په دغه لینک کلیک کوئ، ستاسو د موبایل مکمل ډیټا به دغه کس ته لاړ شي. دا یو هیکر وي او تاسو ته دغه شانتې یو لینک رالیږلی وي چې تاسو کله هم په دغه لینک کلیک کوئ، ستاسو موبایل مکمل هغه د ځان سره هیک کړي. چې هیک کړي هر څه هغه ته لاړه، بیا چې هغه څه غواړي تاسو به هغه کوئ. نو چې تاسو سره داسې قسمه مسلې راشي د هغې نه مخکې تاسو احتیاط خامخا کوئ چې څوک تاسو نه پېژنئ او تاسو ته یو لینک راولېږي، په واتساپ کې وي، مسنجر کې وي، عام میسج کې وي، چې په څه ځای کې هم وي، داسې په لینک باندې ډایرکټ کلیک کوئ مه، ځکه که تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته ترې غټ نقصانونه میلاویدی شي. نو د دغه نه مخکې چې تاسو خبردار یې، تاسو په واتساپ مسنجر کې څوک هم دغه شانتې یو لینک راولېږي، هر قسمه لالچ چې درکړي، خو تاسو په لینک نه کلیک کوئ. صحیح ده؟ نو چې کله نه کلیک کوئ تاسو به محفوظ یئ، خو که کلیک کوئ نو ځان به نقصاني کوئ. نو معلوماتي ویډیو ته د ملګرو سره خامخا شریکه کړئ، ځکه نن سبا هر څوک واتساپ او مسنجر ډېر زیات استعمالوي چې هر چاته پته ولګي ځان د فراډ نه محفوظ وساتي. ډېره زیاته مننه، د الله په امان.